کابل کې یو بل کربلا د محرم په اتمه له 40 ډیر کسان مړه او ټپیان شول. د کابل شپږم امنیتي حوزې کې د تیرې جمعې له چاودنې وروسته شنبه د زمري په 15مه مازدیګر مهال د کابل لویدیځ د یوې بلې چاودنې شاهد وو. طالبانو ویلي چې په دې چاودنه کې 2 کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. خو عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې 7 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي چې د پیښې قربانیان مولا علي روغتون، پولیس وخته کې د فردوس روغتون او محمد علي جناح روغتون ته لیږدول شوي دي. عیني شاهدان او سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو روغتونونو ته د هغو کسانو مرسته کړې چې غوښتل یې ټپیانو ته وینه ورکړي. شنبه د زمري په 15مه مازدیګر مهال د کابل لویدیځ پولیس وخته سیمه کې چاودنه وشوه. طالبانو له چاودنې وروسته د کابل د ګڼګوڼه کې د ماین چاودلو پخلی وکړ او ویل چې په دې چاودنه کې 2 کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه او د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات ورسره په کومنټ کې شریک کړئ.